او د دې صورت ابتدا کې الله د قیامت وعده بیانوي، بیا د کائناتو تذکرہ کوي الله، بیا دعوت ذکر، بیا د انساني تاریخ د پاره الله مثالونه بیانوي، او آخر کې الله دا مسله بیانوي چې تاسو ته الله تعالی کوم ژوند درکړی ده، دا صرف د پیسو ګټلو لپاره نه، بلکې دا صرف الله دې لپاره درکړی چې ته د خدای عبادت پکې وکړه، الله رضا کا. دا مسله بیانوي. بسم الله الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا. الله شاهد دی هغه بادونه، الذاریات سیاغه خاوري او شګه بادې په بادولو سره، سخت بادونه نه سخت باد، الله هغه باد گواده. فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. الله هغه بادونه گوادي سی هغه بارون کې دی وقرا اوریز لرا اوریز اولی. فالجاریات یسرا. الله هغه بادونه گوادي سی هغه چلون کې دی د کشتیو، جاریات کشتی چلی. فالمقسمات امرا. هغه ملائک گوادي چې هغه تقسیم د کارونو کړی ده، کارونو یې کړی ده، کارونو تقسیمي یو بل سره، هغه ملائک گوادي. انما توعدون لصادق. هغه چې وعده کولای شي تاسو سره، دا ټول گواه پم دې خبره دي چې قیامت راتلون کېده. وان الدين لواقع. او قیامت بواقع کیږي. والسماء ذات الحبك. او اسمان گواده سے خاون دلارو ده الارو ده. والسماء ذات الحبك. او اسمان گواده د دې څنګه خاون دلارو ده. انکم لفی قول مختلف. تاسو په یو قول مختلف کی آستی، یو قول مختلف کی آستی دی پیغمبرنا. یوفکو عنه من وفک. گرزوالای سی دیاغین سی سوکو گرزید. قتل الخراسون. اللہ و خیالاتو والا دی قتل سی صرف خیالاتو بانے عمل کئی، حقائقو تنگوری. الذین هم فی غمرت ساہون. هغه کسان چې هغه په غفلت کې غلطي کوون کې دي. یسالون سوال کوي ایان یوم الدین، چې کله به قیامت راځي. الله و یومهم علی النار یفتنون. قیامت به علی چې هغه په اور باندې سوځيږي، او الله به ورته وایي ذوقوا تاسو اوسئ فتنتکم، هغه خپل عذاب. هذا الذي كنتم به تستعجلون. دا خو هغه ستاسو تل ورکاو. ان المتقین متقیان. الله تعالی فرمای په باغونو کې وعیون پچینو کې به اخذین قبلون کې به سکم الله ورکی. انهم كانوا قبل ذلك محسنین. او دوی مخکې د دین احسان کوونکی موحد. کانو قلیلا من اللیل. واغی لگ د شپې نه یهجعون سویده کېدل با. وبالاسحار هم یستغفرون. او سهار ټیم کې باغی بخنه غوښتله. او په مالونو کې حق د پاره د سائل او محروم. وبالحق معنا دی الله تعالی سے هغه ته کوم شی ورکړی، نو اموالهم کې رد په اشتراکینو باندې راغی، روس والا نظام باندې، او په محروم باندې رد راغی، په امریکا والا باندې غربیانو باندې. وفي الارض آیات. او یا للسائل. للسائل هغه غریب ته وایي چې خلکو نه غواړي. څور ته وایي؟
خلکو نه غواړي. او محروم هغه سائل توای غریب ته چې خلکو نه غواړي. نو دې ځنه مسله معلومه سو چې فقیر معلومول د تا ذمہواری ده. اچا ذمہواری ده؟ ستا ذمہواری ده. وفي الارض او پزمکه کې آیاتونه د موقنینو د فارا او فنفسون استاسو کې اپلا تبصرون. الله ویل خو دې په خپل بدن ریسرچ وکړه، لکه دې خپل بدن ته وګوره. الله وای بس خپل ورته مسله ښکارا سي. وفي السماء او الله په اسمان کې رزق ستاسو ده. وما توعدون سوا د کولای سي تاسو سره. فورب السماء قسم می پرب د اسمان او د زمکه انه لحق دا قیامت حق ده. دا قیامت څه شي ده؟ حق ده. مثل ما انکم تنطقون لکه څنګه چې دا خبره کول تا ته حق کاری. خبره کون کی ته خبره حقیقت نه دا رنګ قیامت هم حق ده. حال اتا کا حدیث ضعیف ابراهیم آیا نو راغله تا د پاره حدیث دیغه ملمنو د ابراهیم علی السلام سی معزز ملمانو. معزز الکا کوړی کی اورس بینرودی کوي ضیوفنا المکرمون. ضیوفنا زمون ملمانه عزتمن خلق دي. نو عزتمن ملما د الله سره تا ورکی سی کم از کم منځ کی تهجد کی غاب المازنه سی ډوډۍ پیوخره او ډوډۍ بیا تا د پاره مصیبت دي. الله تعالی فرمای از دخلوا علیه سکل داخل سو په د باندې بیا ویل سلام سلام اچو در باندې. ابراهیم علیه السلام ورته سلام پتاسو دي سلامي. قوم منکر تاسو ناشنا خلکی. فراغ الى آلی نوراغ آلتا فجاء بعجد نهنیز او راتله وکړه په خوسی سره سمین چاغ او خوسی چا سره چا خوسی سره. فقربه الیهم او نږدې کدتا پته ولګید لدی زین ما ته ګوري. فقربه هو زمیر چا ته راځي ده دی ګډ تخه پته ولګید دا ټول خوسی ورته سکه مخه تک داسې قربات داسې سخی سړی. اوس کوم زوای نو خامغه یو چرګ به ورته پخ کړي او کم از کم لګه خو دی خو غوخه به ورته نور به ټول واپس کړي او ورته ټول سیرلای داسې کې خو د مخه ته مکمل داسې. فقربه فقال بیا ویل الا تاكلون ولتاسن خري ولتاسن خري. اغه ویل فاوجس منهم خيفه فاوجس منهم خيفه نو پټه کړه دی هغه نه ویرا. قالو هغه ورته لا تخب مېریګا. هغه وخت کې دا مسله عمرګره چې کم کور کې به خوراکو کې یا د کوم کور ډوډۍ به دی خوړه. نو که یو سړی باغ کور ته پسپک نظر کتاغه بس شي وا حرام نمکی بوا او حرام نمک سړی باندې خدای جنت حرام کړی ده. اوس الله دې پاسلو کې کور کې به ډوډۍ در سره وخوري او بیا به ته غلطي منسوبیم جوړي. دومره بیر نمک او به حرام خلق شروع او جس منهم خيفه قالوا لا تخف مېریګا. منګه زیره درکو په بچی سره عالم سره. فاقبلت امراته في سره نو رامخ کې سو خزه د په درشای کې فسوقت وجه دا ټنډه د سیواله دا د خزو نیچر او طبيعت ته چې ناشنا خبرو کې سخل کوي داسې کی څنګه کی داسې کی مسله باندې ورسېده داسې کی. وقالت او بیا ویل عجوز حکیمه زغه بوډه ما او شانډه ما زکه سلو کال نوی کالو وا. ابراهیم علیه السلام یو سلو کالو هغه ورته وای تبوم داسي دا فیصله رافستا کړی دا الله حکیم او عالم دا. ابراهیم علیه السلام ورته وای ښا بشارت د پاره خو یو ملائکه کافی او کانو اکثر من الواحد کله چې بل سپار راغلی. فما خطبکم سال د تاسو او مرسلانو هغه ویل منګ را لګلې سو هغه قوم مجرمانو ته
لنرسل علیهم حجاره سیمنګ راولي ګور او شړو پاغه باندې ګټي منتوین د خټونه مسومه مختومه دا ستیږي سی هغه به مهرواله سوي پنيز درب مشرکانو د پاره فاخرجنا من کان فیها راو مباسل التا دیغه کلونه د مؤمنانو فما وجدنا فیها غیر بیتین تا به پیدا کړنو الته یو کورم د مسلمانانو ټول کافرانو وترکنا فیها آیا او منګه پرې خودل الته دلائل امریکایانو یو وخت کودایو کړ د غزای کې نو سلور زره د انسانانو بدنونه راوتل څومره سلور زره دا سي الله تعالی او چت کړ بیرته را خطا کړ د تیګو باران وک او هغه تیګه داسې تیګه وا چې په شی به ولګي د کاتبه کاته کزان سره خخ به کم خیال کړي وړه تیګه ته په غاټه تیګه وا تیګه ډوبې کې نه ډوبې ها پس مکه کې غوفه کې چې تیګه به ولګي د کاتبه زمکه کې داسې ډوب ک امریکایان ولته کودای کوله ډیټ سي هغه مړ دریاب سي ورته وای او سلور زره انساني بدنونو قلبتونه راو باسل الله دې خدای عذاب نه مونږ تاسو بچ کی وترکنا فیها آیه للذین یخافون العذاب الالم چې عذاب الیم نه ویریدل او موسی علیہ السلام واقعا اذ ارسلنا الى فرعون سکل مراولېګه فرعون ته ظاهري حکومت سره مرګره ما ته ګوره موسی علیہ السلام چا بندوي نس یو غوسه شو مرګره ایمنیو څه شو دی پیملی والا سړی دی فرعون نو ډایرک سکیورټي والا به مرته نه ویسه کاټ راته وخه ډایرک به پیو روانو او کوم سکیورټي والا به ناشنا سړی راغله نو هغه سره خپل ته ډنډه و ډنډه به ورو د سورته خطا کړاتی به منډه کړل اګیډ به بیا پرې خو ده نو چې مخه نه سوینه ویلا سلطان مبینو چې چیرته به هغه ډنډه خطا کړالته د حکومت فتولى بركني راو ګرځید پاغه رکن سره فرعون او بیا ولیا خو جادوګر د یا لیونه ده الله او مونیول او لخر ده وا موچول په دریاب کې او هو مولیم د ملامت او عادیان راو مولګ پاغه باندې الريح الحکیم شډ با سپیرباد پسونه تباکل ما تزرو من شاین نفر خدای او شی اتت علی سپراغ الا جعلتو کرمیم منګر وی ګرځول په شانت دي خاورو توبه سخبا سختی مون په کم کال سه کوړی کیو نو خواته مون سره دریاب کله کله بتلو نو کشته کې دی یو کور ډیر کسان سپارو واده تطلاق او البته خپلوانو او سینا پوله نو سراکاته کشته دی دریاب مېسته سو باد راغ کشته دو پلاکه کړل شي ټول ملته تباسو غرق ټول مړسو دیو کور مکمل فامیل مکمل غرق دا باد سپیره باد دی ته ویل کیږي وفي ثمود او ثمودیانو کې اذ قيل لهم سويل سديتنا فاخلي حتى هنا فاتوا عن امر ربهم اغينا فرمانه وکړه د امر دربنا فاخذتهم الصاعقه ونول اغيلر سائكي وهم ينظرون او اغي قتل فما استطاعوا من قيام طاقت نو الله و دودریدو داسې مصیبت پر هغه سي درېدم نس وما كانوا منتصرين او نو امداد کوونکی او قوم د نوح عليه السلام مخکې د دینا انهم كانوا قوما فاسقين هغه قوم بدمعشانو والسماء بنيناها بايد الله اسمان مونږ جوړ کړی په خپل قوت وانا لموسعون او منګه دې لرسې کوم د کنټرول کوون کیو خبرون کیو څنګه یو خبرون کیو ساينس داناوي و کائنات خبريږي داسې خپل خبريږي الله دا د منګه خبرو والارض فرشناها الله اسمکه من فرش کړي دا خيستا فرش مو جوړ کړی دا ومن كل شيء او جارشنا الله خلقنا زوجين جوړه من پیدا کوو لعلكم تذكرون سلا خلق عبرت واخلي ففروا الى الله
تاسو تیخ توقی الله تا زنونی مصری ترجمه کئی فافروا الی الله تاسو تختی د جیل نه علم تا او د کفر نه اسلام تا انی لکم منو نذیر مبین زه تاسو د پاره ویرون کما ولا تجعلوا مع الله الا اخر او مگر زوی الله سره بل خدای زیم تاسو د پاره نذیر مبین کذالک تسلی رسول الله تا دا رنگ راغلی وا کساته مخکستانه یو پیغمبر منګ راغی بوی ساحر دی لیونه دا نو رسول الله ته تسلی راغله اتوا صوبی الله آیات یو بل ته پوم دغه خبره وصیت کړي بل هم قوم طاغون الله دا یو قوم سرکش ده فتول عنهم غرز د دینه پما انت بملومه او نه ته ملامت کړی سوی الکه دا دتا نوکری ده دا دتا جاب ده دا دتا ډیپټی ده ته ودا کار کې وذکروا نصیحت ورک په قران باندې او باب تفعیل ده هر ورځ فإن الذکر بشک ذکر تنفع المؤمنین نه پور کوي مؤمنانو ته نه پور کوي نو زړه په قران کریم باندې کوي کیږي وما خلقت الجن الله معنی دی پیدا کړی جنات او انسانان الا ليعبدون عبادت د پاره ما اريد منهم رزق من اراده نه کو د دینه د رزق او نه اراده لرو ان یطعمون سی ډوډۍ مونږ تراکی ما اريد منهم رزق الله مونږ اراده نه لرو د دینه د رزق ما ته ګوري مرګ دلته د ایمان نکات کې چا ترجمه کړي حرام رزق نه ولې د رزق حرام حلال اراده م الله نه لري دلته چا ترجمه کړي مې اراده نه لرو د چا د حرام رزق نه پای د حلال رزق اراده م خدای نه لري تعالی دې زنه مسله معلومه سو چې صرف ګټل دی رزق څه شي ګټل دی رزق دا څه شي دی دا عبادت څه شي دا مقصد د عبادت څه شي دا ذریعہ د عبادت تا او مطلق عبادت مقصد دا څه شي دا مطلق عبادت مقصد دا اوس الله تعالی خدای کما کول دا ګټل دی رزق ضرورت تا څه شي سمرګریا او عبادت څه شي څه مقصد او د راجکس هغه ضرورت مقصد ویلې او عبادت څه ویلې ضرورت نو د دې مثال دا څه دی یو دیږي کې ته خسته غوخه پخه کس پخه کا بیګا ته روزماتي دی فار او خوشاله مې که غوخه مې پخ کړی دا او چې څنګه مازیګر ټیم سي دا دیګا دا څه الټا کا څنګه کا الټا کا نو تا ته خپل پته ولګيږي چې نتیجه تا مخ کې د څه نتیجه راوته ده چې کم سره ضرورت ته مقصد وای او مقصد ته ضرورت وای سره تباہ او برباد تا دی هغه مثال دی هغه دیګی دا چې لغوخه نه ډکی او سره ولټا کی اوس د الله فضل کې ټوله دنیا دی کې اخته ده جمعه ته سوې ضرورت او اخو خپل کار ته سوې مقصد توبه وما خلقت الجن الله معنی دی پیدا کړی جنات او انسانانو الا ليعبدون عبادت د پاره ما اريد منهم رزق من اراده لرو د دین د رزق او اراده نه لرو د ډوډۍ الکه دا موټر څخه کم نه موټر دا مقصد د که ضرورت ته خو مقصد دی پر خلک استعمال اشاره کزه زای او زای ته جنازه ته لارسم دي ته لارسم اوس که یو سړی موټر واغله کور کې ودرې چې زما مقصد امداس او نه پکې چرته زی خلق بلیونه ورته وای کبورته نه وای دیونه ورته وای ان الله هو الرزاق الله رزاق دا ذل قوت المتين خاوند د قوت متین دا سليمان عليه السلام یو وخت زازالی لیکلی دی وای ویل خدا ما ته لګي اجازه وکړه چې دایته بندگان ته ډوډۍ وکما او څومره وکما سنتن کاملتن یو کال مکمل ډوډۍ زکو مته تر اخلاص یو کال ډوډۍ نه ولا تلاوت لن تستطيع طاقت نه لري سليمان سم الله فشار يوم ياس پاین لري
ولا په اسبوع دی وافته وای نه لري ولا یوما یورز وای نه لري ولا یوما یورز نه لرم دا دومره دنیا دې سره کړې یورز طاقت هم نه لرم ولا ورته خچلو کډوړي و امر یو کو چې په سلور مذهبونو کې څومره حلال زناور دي دا ټول حلال سي ټول حلال کړه او دیګو ته ویل دیګي مونږ تاسو ویلي دي خچ الله سو خامه په یو دیګي کې خوره په خیدل واقع دي لیکلي دي دیګي ټول په اخر مکمل او دسترخوان واچو داسي او دسترخوان څومره یو میاس مزل دسترخوان کې یو میاس او خوراک کې غوډ او باد ته ویل ته په ګرځه سي ډوډۍ خراب نسی او بیا ویل الله تعالی اوس دتا زناور او ته وای مخلوق ته سرازي او خوراک شروع کیوزي هغه ته کمی خانه شروع کې الله تعالی زدا د دریاب خانه به شروع کو دا ډیر دي او بیا به وچه والا اخري نو یو مایلا سر او چت کداسي ويا سليمان سمعت انك فتحت بابا للضيافه و سليمان ما اوریدلی دي چې ملمستون دی خلاص کړای دا مونږ ځکه ملمستون او تاسو کانټین ورته وای افغانستان کې ملمستون ورته چې سره ډوډۍ پکې خوري ملمستون دی خلاص کړای دا روټي دی کړای دا سليمان عليه السلام ورته دونه کبلا ززان مړو تیریګه خلک را روان نور خلک ډوډۍ خوري دومره خبرو ته ټیم نسته ما سره هغه شروع پر وکړه چې دسترخوان په سر باندې فلقمه لقمه واحده ټول یو مړی کړه سليمان عليه السلام ته یا سليمان اطعمني ډوډۍ راکا زکه دې میلمه حق د په قربا باندې یو نس ډوډۍ خور کی ورته هغه ورته عقل ته جميعا وقلت اطعمني ټول دې خوړه وسراته ډوډۍ راکا هغه ورته هکذا یقول اصحاب الازیاب للازیاب قربا ملما ته د سوای شي ټول دی خوړه هغه ته بس یار نور واسطه کد نسته ز خپل کار کو کومول او کومول نه سليمان عليه السلام ته هغه میګي وای هغه مای ورته یا سليمان ما د پاره روزانه ستا سمره روډي کړو 3 مرات مثل ما صنعت 3 مرات تاسو څومره ډوډۍ کړو الله درې مړی ما ته روزانه راکړي فانت مانع فی راتبتی زمانو بد کې تعالی غته وهله دو مړی درانه خوا کړی ما سکارو ستا ډوډۍ ته راتلم واخپل ډوډۍ خو راکول راته درې مړی دو مړی اوس راګه کنه راته سليمان علیه السلام په سودو ورته ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين رزق والا الله ورکې دی رزق زما الله اخیسته ده فإن للذين ظلموا کسان د پاره چې ظلم کړی دا ذنوبان گناهونه به مثل ذنوب اصحاب په مثل دي سیدا اصحاب د دی هغه د تلوار نه کوي په ویلون هلاکت دا کسان د پاره کفرو چې کفر کړی دا من یومهم الذی دا اغورز نه یوعدون چاغي سره وعده کولای سي سوره تور مکی سوره داسانه ده او تقریبا وسلخ نه سلخ آیاتونه لري نه سلخ